with this political will translated into good institutions. ټول اواز ما په زموږ د ملک کوم دي دوه غټه مسلې دي یو دا دهشتګردي زموږ د پالیسۍ سره او دویمه زموږ د اربن ترانسپورت کوم مسله ده ټول د کرپشن په نظر شوی ده د ملک زموږ د رشوت کې دا نه لیمټ او نه اندازه شته. اوله خبره خدا ده چې پاکستان کې ډیر خلک د کل نشارو لپاره روان دي دا نه صرف په پنجاب کې بلکې په خیبر پختونخوا بلوچستان او فاټا کې هم دي. د بنسټیز وسایل نشته نو خلک د سکول لپاره د علاج لپاره د شهرو مرکزونو لدی دا وجه د پېښور ښار باندې ډیر فشار دی د کوټه ښار باندې فشار دی. لبد مرغه اوس وخت کې ډیر حکومتي پالیسۍ نه هغه توازن نه لري. ये तो बैन अवी आदाद व शुमार ये बात ज़ाहिर करते हैं कि जो नक़्ल व हमल का और आमद व रफ़्त का इंतज़ाम है उसके बेहतर होने से मईशत में बेहतरी आती है और ये चीज़ आलमी तौर पर साबित शुदा है. अगर हम भी इसमें कुछ सुधार लाते हैं कुछ बेहतरी लाते हैं तो हमारे भी जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो यकीनन उससे इम्प्रूव करेंगे.